د ټولګټو وزارت سږ کال د کابل کندهار لویه لاره چې تقریبا 410 کیلومتره سږ کال جوړه کړې ده. اول لیر او دویم لیر اسپالت اچول شوی دی. دریم لیر اسپالت به په راتلونکي کال کې انشاءالله تکمیل شي. همدغسې زموږ او تاسې د هیواد یوه بله مهمه لاره چې د سالنګونو لاره ده، هغه هم د ټولګټو وزارت سږ کال کوم اندازه چې په پلان کې نیولې وه هغه یې په ښه کیفیت سره سرته ورسوله. او داسې د کندهار روزګان عمومي سړک، البته کندهار روزګان د اوس لپاره ورته ویلی شو، په اصل کې دا پروژه چې ده دا د کندهار نه تر حیرتان پورې ده. دا یو بل دهلیز دی چې د حیرتان نه به ځي تر کندهار، بالاخره سپین بولدک ته به رسیږي. د شمال او جنوب یو دهلیز دی. اوس دپاره کار چې روان دی هغه د کندهار نه تر روزګانه، د روزګانه د راوته پورې روان دی. آینده کال کې به انشاءالله امید شته چې د مزار او حیرتان په طرف باندې هم کارونه شروع شي. د دغه پروژې هم تقریبا 40 سلنه فزیکي کار مخته تللی دی او نور هم جریان لري. د معدن مقابل کې ده. او همدغسې د جناب امیر المؤمنین حفظه الله په امر باندې سږ کال موږ د کابل نه بیا تر کندهار او هرات پورې د 14 بابا مساجدو کار شروع کړی دی چې هغه هم بعضې تکمیل په حالت کې دي او بعضې چې دی هغه چې کار یې ناوخته شروع شوی د 100% کار پیشرفت دی. تکمیل به انشاءالله په آینده کال کې وشي. همدغسې د موجوده کال چې 1403 کال دی، د دې په آخرو کې چې موږ یو تعداد نوې پروژې هغه شروع کړي دي. د هغو لیست دا دی چې یو د کابل غزني دویم لاین دی. چون کابل کندهار سړک خو که څه هم اوس جوړ شو، خو لیکن په هغه سړک باندې بیرابار او ازدحام د موټرو دومره زیات دی چې هغه د وجې نه کله کله حادثات ترافیکي رامنځته کیږي، ځکه چې بیرابار پې زیات دی. نو د دې په خاطر باندې د امارت مشرتابه تصمیم ونیوه چې دویم لاین جوړ شي، د دې په خاطر چې هیوادوالو ته اساني جوړه شي او د ترافیکي حادثاتو مخه ونیول شي. چې د پیل حال دپاره یې شروع شوې ده د کابل نه تر غزني پورې. د کابل نه د میدان وردګو د ټوپ تر ساحې پورې چې د چک ولسوالۍ دورایي ده تر هغو ځای پورې تقریبا 49 کیلومتره کېږي. په 2 لاټو کې قرارداد شوی دی چې کار یې هم په دواړو لاټو کې جریان لري. او د غزني د طرفه هم شرکت منتخب شوی دی چې انشاءالله د موسم په ښه کېدو سره به دغو خوا نه هم کار پې شروع شي. همداسې بله پروژه د کابل جلال آباد وه چې د کابل جلال آباد هم هغه زوړ سړک د ډېرو مشکلاتو حادثاتو سره مخ کېدو، ځکه یو طرف ته یې غر و چې د هغې غره نه به وخت ناوخت کله اوبه د باران راووتې، لاره به بنده کړه، کله به ډبرې ورغړېدې، سړک به بند کړو، خلکو ته به تاوان پېښ کړو. لاندې طرف ته یې رود دی، هغه ته به کله وخت موټر هغه کېدل لوېدل. نو په دې خاطر هغه هم د ډېرو مشکلاتو سره مخ و. مشرتابه تصمیم ونیوه چې باید دویم لاین ورته جوړ کړو، داسې لاین چې هغه د دغه مشکلاتو نه خلاص وي، چې په هغو لاین باندې هم کار شروع شوی، هم د کابل د خوا نه او هم د جلال آباد د خوا نه. انشاءالله امید شته چې هغه به هم په زر او په عاجل صورت کې جوړ شي، چې د هغو او د کابل غزني د دواړو بودیجه د ټول پلازې نه تمویلیږي. هم د کابل غزني او هم د کابل جلال آباد د دواړو د دویم لاینونه چې دي د دې بودیجه چې ده د ټول پلازې د طریقه تمویلیږي. بله پروژه چې ده هغه د هرات چشتي شریف سړک دی. البته د هرات غور به ورته ووایو. موږ په تصمیم کې دا دی چې د هرات نه تر غوره پورې د سړک جوړ شي، خو اوس یې اول لاټ چې دی هغه د هرات نه تر چشتي شریف پورې د 10 کیلومتره په اندازه کې په 1.5 میلیارد افغانیو په ارزښت باندې د معدن مقابل کې کار شروع شوی دی. او بله پروژه د موږ هغه دشت ارچي کندوز کې ده. د دشت ارچي کندوز د پاته 60 کیلومتره سړک د رغونې کار
د څه باندې 498.6 میلیونه افغانیو په ارزښت جریان لري. همداسې د کندهار سپین بولدک دوهم لاین دوهم لاټ د 9.8 کیلومتره سړک د رغونې چارې جریان لري. همداسې د کونړ ولایت کې په د اخرو کې دوه پلونه چې یو د زړي بابا پل دی چې هغه د سرکاډو ولسوالۍ کې دی او بل د پل پشت په نامه دی چې د دې دواړو کارونه هم جریان لري. کارونه یې اوس کې شروع شوي دي چون په د اوس موسم کې د رودونو اوبه کمې وي د پلونو د جوړولو ښه زمینه وي او وروسته کې بیا په اوړي کې یا په پسرلي کې اوبه زیاتیږي نو په دې خاطر هغه موږ د مني پر رسېدو سره کارونه هم شروع کړي دي. همدغسې د ټولګټو وزارت د شاوخوا 914 میلیونه افغانیو په ارزښت له دوو شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر د 1.8 کیلومتره نښلوونکي سړک د رغولو تړونونه لاسلیک کړل چې رغنیزې چارې به یې د 14 میاشتو په موده کې بشپړې شي. دا هغه پروژې وې چې د معاینت تخنیکي مربوط وې او اوس راځو هغه پروژو ته چې هغه د معاینت حفظ مراقبت د وزارت مربوط جوړیږي. دغه نه یو چې دی هغه د واورې پاکول دي. د معاینت حفظ مراقبت له وظایفو څخه یوه وظیفه دا ده چې د په ژمي کې هغه نقاط چې هغه د واورې د وجې نه بندیږي د هغو دپاره دی امادګي ونیسي او واورې په اسرع وخت کې هغه پاکې کړه تر څو چې خلکو ته تکلیف جوړ نشي او لارې بندې نشي. ټولګټو وزارت سږ کال د ژمي په موسم کې د سلنګونو او ماهیپر په ګډون د هېواد په 302 زیانمنونکو سیمو کې د څه باندې 7572 کیلومتره سړکونو څخه د واورې پاکولو پلان لري چې انشاءالله تر اوسه پورې ډېر ښه په کامیابۍ سره روان دی او په څومره وختونه چې شوي دي ډېر په عاجله طریقه سره هغه لارې بیرته صفا شوي او هېواد ته هېوادوالو ته کوم تکالیف نه دي پېښ شوي. همدغسې د حفظ مراقبت د معاینت د ټولګټو د وزارت خپلې پروژې چې حفظ مراقبتي پروژې دي سږ کال یې 42 پروژې په ټول هېواد کې په بېلابېلو سیمو کې هغه تر کار لاندې دي او په جریان کې دي. همدغسې د ټولګټو وزارت یو بل معاینت چې معاینت خط آهن یا د اوسپنیزې کرښې معاینت دی دغو پروژې هم په اخرو کې کومه پروژې شروع شوي دي. سږ کال د هرات کندهار د 919.5 کیلومتره اوسپنیزې کرښې د تفصیلي ډیزاین اړوند 15 تړونونه د شاوخوا 240 میلیونو افغانیو په ارزښت له 5 شرکتونو سره لاسلیک شول چې د 8 میاشتو په موده کې به چارې بشپړې شي. او بل د خواب هرات اوسپنیزې کرښې د 4مې قطعې د لومړي برخې رغنیزې چارې د 80% فزیکي پرمختګ په لرلو سره په چټکۍ سره جریان لري. همداسې موږ تاسې په افغانستان کې د افغانستان یو حلقوي سړک لرو چې هغه د اقتصاد په بنا باندې د اقتصاد له نظره ډیر مهم سړک دی چې دغه سړک اوس د بادغیس ولایت په ساحو کې یو څه ساحه پاتې ده چې هغه تقریبا 233 کیلومتره جوړیږي. هغه بیا په 15 لاټو سره تقسیم شوی. دغه 15 لاټو نه یو 2 لاټه چې د مخکې قرارداد شوي خو لیکن د بودیجې د نشتون د وجې نه هغه ولاړ دی. د 2 لاټو سروي ډیزاین یې سږ کال ترتیب شوي دي او په یو لاټ کې 25 کیلومتره سړک د رغونې چارې د څه باندې 1.4 میلیارډ افغانیو په ارزښت د پروان ولایت د کورمای ټوکان په بدل کې د نورزي کانفیډنس سړک جوړونې او وداني شرکت سره قرارداد کیږي او همدغسې د دغه سړک یوه برخه د یو بل شرکت سره هم قرارداد ته نږدې شوې ده چې هغه د خپلواک کاظمي په نامه یو شرکت دی چې هغه د معدن نه د دغه سړک د رغولو په خاطر معدن اخیستی دی. البته معدن یې تر اوسه تسلیم کړی نه دی.
څه مسایلو په وجه باندې نو موږ کوشش کوو چې هغه مسایل یې زر حل شي چې معدن تسلیم کا نو موږ به انشاءالله دوی سره بیا د سړک قرارداد هم وکړو د سړک قرارداد صرف همدغه ته منتظر دی نور انشاءالله کارونه سره خلاص شوي هرګه چې د ولایت په موافقه باندې عملي چارې هم پیل کړي په ساحه کې او تقریبا تر ډېره حده پورې کارونه هم شوي دي خو د قرارداد خبره یې صرف د معدن تسلیمۍ ته منتظر ده کوشش کوو چې هغه هم په لنډ وخت کې مشکلات حل شي